سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. پنځه پنځوسم څپرکی هورمهب د مصر فرعون شو. کله چې هورمهب د آمی د مړینې خبر واورید، له دې سره چې قادش یې کلابند کړی و، خو هغه یې همداسې هاتي ته پرېښود او له سوریې څخه مصر ته راستون شو، د دې لپاره چې په مصر کې خپل وروستي ارمان ته ورسیږي او د مصر فرعون شي. هورمهب آمی ته د یو حقیقي فرعون په سترګه نه کتل او د خپلې پخوانۍ نقشې له مخې چې کله له سوریې راستون شو او اعلان یې وکړ چې آمی یو جعلي فرعون و او د مصریانو له وژلو، بدبخته کولو او جنگونو پرته یې بله هیله نه درلوده. له دې کبله چې هغه درواغجن او جعلي فرعون و، باید خلک د هغه د مرګ لپاره ویر ونه کړي او د آمی مړی باید په وادي سلاطین هدیره کې ښخ نه شي. هورمهب د جنگ د الهي د معبد دروازې بندې کړې او وی ویل نور د جنگ پړاو پای ته ورسید او زه هم هیڅکله د جنگ غوښتونکی نه وم، خو له دې کبله چې یو عسکر وم، مجبور وم چې د مصر د فرعونیانو په تیره بیا د آمی حکمونه ومنم. کله چې خلک پوه شول نور جنگ نه کیږي، د هورمهب لپاره یې نارې ووهلې او مصر ته یې د هغه راستنېدل بختور کار وباله. هورمهب چې کله طبس ته راستون شو، زه یې ور وغوښتم او وی ویل زما ملګریه سینوها، زه تصور کوم چې زه او ته دواړه تر هغه وخته چې په وروستي ځل مو سره ولیدل ډیر بوډاګان شوي یو. زه ستا دا خبره نه هیروم چې ویل به دې زه بېروحه او خونړی کس یم، خو له دې وروسته به جنګ ونه کړم، ځکه چې خپل هدف ته ورسېدم چې د مصر ساتنه وه. له دې وروسته به هیڅ بهرنی خطر مصر ونه ګواښي، ځکه چې ما د هاتي نیزې ورماتې کړې. که څه هم قادش تر اوسه له هاتي سره دی، خو چې زما زوی رامسس لوی شو، هغه ځای به هم ونیسي. وروسته به په مصر کې زما کار دا وي چې باید د خپل زوی لپاره د مصر د پاچاهۍ تخت ډاډمن او یقیني کړم. نن سبا مصر د یو بېوزلي سړي د غوجلې په شان چټل او ګنده دی، خو وبګورم چې زه به دغه غوجله پاکه کړم، ظلم به له منځه یوسم او د هغه پر ځای به عدالت ټینګ کړم. په مصر کې به هر څوک له خپلې وړتیا سره سم انعام او تنخوا واخلي، یعنی د مصر ملت به بیرته د پریمانۍ او مړښت پخواني وخت ته ستون شي. له دې کبله چې دغه ملت د توت عنخ آمون او آمی د پاچاهۍ په وخت ډیر کړاوونه زغملي او ډیره لوږه یې تیره کړې، نو زه به د دغو دوو فرعونیانو نومونه له منځه یوسم. داسې به یې کړم چې ته د دغو دوو کسانو هیڅ وجود نه درلود او پاچاهي نه ده کړې. له دې کبله چې د اخناتون نوم هم حذف شو او هیر شوی دی، نو زه به د خپلې پاچاهۍ ورځې له هغو وختونو راپیل کړم چې له خپل شاهین سره طبس ته ننوتم او له تا سره مې ولیدل. زما د پاچاهۍ وخت به د دریم آمونهوتپ له مرګ وروسته پیلیږي، ځکه دریم آمونهوتپ په هغه شپه مړ شو چې زه طبس ته ننوتم او له تا سره مې وکتل. هورمهب په خفګان سره وویل نن د مصر حالت زموږ د ځوانۍ په شان نه دی. زموږ په ځوانۍ کې بېوزله په نس ماړه ول او د کارګرانو او مریانو په جونګړو کې نباتي غوړي پیدا کېدل، خو نن سبا نباتي غوړ د کارګرانو او مریانو لپاره د سرو زرو په شان شوي دي او لاس یې نه وررسیږي. خو سینوها، زه به تیر وختونه بیرته راستانه کړم، د مصر کروندې به بیرته ورغوم، په کانونو کې به بیرته کار پیل شي، د مصر بیړۍ به هر چیرته لاړې شي او د مصر د فرعون یعنی زما خزانې به له سرو سپینو ډکې شي. زه به لوی معبدونه جوړ کړم او دغه هیواد به داسې آباد کړم چې که ته تر 10 کلونو پورې ژوندی وي، په مصر کې به یو بېوزله او بیچاره ونه ګوري. زه په دغه هیواد کې فاسد او بیکاره کسان له دندو لرې کړم، ځکه چې د دغو کسانو شتون به د مصر د ملت وینه تباه کړي. زما زوی تکړه کسانو ته اړتیا لري چې له لویېدو وروسته به ټوله نړۍ ونیسي. دغو خبرو پر ما ښه اغېز ونه کړ، زه یې خوشحال نه کړم، بلکې زما روح یې خفه او غمجن کړ. سر مې ښکته واچاوه او د هورمهب ځواب مې ورنه کړ. هغه پوه شو چې په خبرو خفه او غمجن شوم، نو وی ویل سینوها، ته د پخوا په شان یې او فرق دې نه دی کړی. همغه ډول چې پخوا به کله ما لیدلې حیران او خفه به شوم، اوس هم ما ځوروي. زه څومره خواشینی وم چې تصور مې کاوه ستا په لیدو به خوشحاله شم، ځکه طبس ته له راستنېدا وروسته ته لومړنی کس وې چې ما راوبللې چې په کتو دې خوشحاله شم. لا مې خپله میرمن او بچیان نه دي کتلي، خو تا په خپله چوپتیا او دې غمجنې څېرې زما غم نور هم زیات کړ.
زه په سوریه کې ډیر خپه وم ځکه څوک مې نه درلودل چې وکړای شم ورسره د زړه خبره وکړم او په آزاده توګه ورسره خپل رازونه ووایم. هر ځل به مې چې له بل چا سره خبرې کولې ډیر احتیاط به مې کوو چې کومه ناسنجول شوې خبره ونه کړم. خو له دې کبله چې تا ځان ته نږدې کس او خپل رازدار بولم، له تا سره هره خبره کولی شم او له خبرو څخه ویره نه لرم. سینوهه، زه ستا له دوستۍ پرته بل شی نه غواړم، خو ته دغه ساده دوستي چې هیڅ لګښت هم نه غواړي پر ما نه پیرزو کوي او اوس ګورم چې زما په لیدو نه خوشحالیږي. ما خپل دواړه لاسونه پر زنګنو کېښودل او د هغه په مخ کې مې رکوع وکړه. ورته مې وویل هورومهبه، ستا د ځوانۍ په ملګرو کې یوازې زه پاتې یم او نور ټول مړه شوي دي. باور وکړه چې پر ما ډیر ګران یې. ته پوهیږي چې له تا سره زما ملګرتیا د سرو سپینو لپاره نه ده او زه له تا څخه څوکۍ او مقام نه غواړم. پخوا هم له مادي تمې پرته پر ما ګران وي او په راتلونکي کې به هم له هر رنګه مادي تمې پر ما ګران یې. هورومهبه، ته نن د مصر تر ټولو غښتلی سړی او هیڅوک در سره سیالي نشي کولی. پوهیږم چې ډیر ژر به د مصر د پاچاهۍ تاج پر سر کیږدي او د دې هیواد د سترو فرعونیانو په ګدۍ به کینې. ټول مجبور دي چې ستا امر ته غاړه کیږدي او له دې کبله چې ته قدرت لري، نو له تا غواړم چې د آتون د خدایي وخت بیرته راستون کړه. که ته د آتون د خدایي وخت بیرته راولې، خدای بخلی فرعون اخناتون به له تا خوشحال شي او زموږ ټول بوږنونکي جنایتونه به بیرته جبران شي. د آتون خدای بیرته راستون کړه چې ټول خلک یو شان شي او جنګونه له منځه یوسي. هورومهب وویل که ته لیونی نه وای دغسې خبرې دې نه کولې، ځکه چې د آتون د خدایي راستنېدل ناممکن کار دی او که ممکن هم وي ګټه نه لري. هغه خبرې چې آتون کولې د یوې سترې ډبرې په شان وي چې په یوه حوض کې واچول شي، یوازې غږ وکړي او اوبه پورته کړي، خو هیڅ چاته یې ګټه ونه رسیږي. کله چې اخناتون د آتون پلویتوب کاوه، د نورو خلکو په شان له خپل ژوند راضي او خوشحاله نه و، غوښتل یې هغه بدل کړي ځکه یې اخناتون ته پناه یوړه. انسان داسې دی چې له خپل اوسني ژوند ناراضه وي او د تیر وخت ارمان کوي او یا فکر کوي راتلونکی ژوند به یې تر ننني ژوند ډیر ښه وي. اخناتون په دغو فکرونو سره مصر او د هغه خلک داسې وزبېښل او بېوزلی کړل چې په هیڅ وخت کې یې ساری نه دی لیدل شوی. خو زه له دې پرته چې د آتون د وخت خدای بیرته راتازه کړم، داسې کارونه به وکړم چې د بېوزله او شتمن توپیر تر نن ورځې ډیر کم شي. د دې کار لپاره پر شتمنو داسې زور راوړم چې خپله شتمني له لاسه ورکړي او حتی د مصر خدایان هم زبېښم چې ډیر چاق شوي دي. په بدل کې به په مصر کې د بېوزلو لپاره کروندګري، صنعت او تجارت ته داسې وده ورکړم چې هغوی شتمنۍ وګټي او په دې ډول له دې پرته چې آتون بیرته راستون شي او یا په هیواد کې فتنه، لوږه او ناامنۍ رامنځته شي، د آتون هدف به پوره شي. خو ته زما په خبرو نه پوهیږې، ځکه چې ډیر کمزوری سړی او یو کمزوری سړی د یو قوي او غښتلي سړي پر فیصلې ژر نشي پوهېدی. کمزوری سړی د یو کمزوري ملت په شان د دې لپاره رامنځته شوی چې تر پښو لاندې شي. تر هغه چې نړۍ شته همدا اصول پکې شته دي او له دې وروسته به هم همداسې وي. زه د هورومهب له وروستیو خبرو ډیر خپه شوم او پوه شوم چې د بریالیتوب، غرور، کبر او قدرت داسې نشه یې کړې چې ان د ځوانۍ د وخت یوازیني پاتې ملګري ته هم توجه نه کوي او هغه ته ښکنځلې کوي. په خوابدۍ سره له هغه جلا شوم. وپوهېدم چې نور زموږ ترمنځ ملګرتیا دوام نشي کولی. له دې وروسته چې زه لاړم، وامې اورېدل چې هورومهب خپلې میرمنې او بچیانو ته ورغلی و. خپل بچیان یې په غېږ کې نیولي ول او بیا یې باکتامون ته ویلي و ای زما شهزادګۍ، په دې موده کې چې زه په سوریه کې وم، هره شپه به ستا خیال د سپوږمۍ رڼا په شان زما شپې روښانولې. ما غوښتل داسې کار وکړم چې ستا وړ شم، خو له دې وروسته لکه چې ته په خپله یې هم منې زه دغه وړتیا او لیاقت لرم او ته به زما تر څنګ د مصر د پاچاهۍ پر تخت ناسته یې. د دې پاچاهۍ په قدر پوه شه، ځکه د دې لپاره چې تا د سلطنت په ګدۍ کېنوم، ډېرې وینې مې وبهولې، ډېر ښارونه مې وران کړل او اوس یې د انعام او بدلې په فکر کې یم. باکتامون مسکی شوه او لاس یې د هورومهب پر غښتلو مټو کېښود. ویې ویل رښتیا وایې، ته د انعام او جایزې وړتیا لري او دغه انعام ما مخکې له مخکې درکړی دی. د همدې امله مې ستا په نشتون کې یو جونګړه جوړه کړې. زه هم له یوازیتوبه په تنګ شوی وم. د دې جونګړې ډبرې مې په خپله برابرې کړي دي. اوس راشه چې دې جونګړې ته ورشو چې خپل انعام په خپلې غېږې سره درکړم. هورومهب په دې خبره ډیر خوشحاله شو او شهزادګۍ له باغه تیر کړ.
کله چې د زرینې ماڼۍ اوسیدونکو کتل چې باکتامون هورمهب له ځان سره هغې جونګړې ته بیایي چې دې جوړه کړې وه، داسې وډار شول چې ټولو ځانونه پټ کړل. موریان او نوکران خو ان له غوجلې څخه هم وتښتېدل، ځکه اټکل یې کوو چې کله هورمهب پوه شي دغه جونګړه څنګه جوړه شوې نو وینې به وبهوي. کله چې دې جونګړې ته ورسېدل، هورمهب وغوښتل چې شهزادګۍ په غېږ کې ونیسي، خو دې ښځې ورته وویل: هورمهبه، لږ صبر وکړه چې زه درته ووایم دغه جونګړه مې څنګه جوړه کړې. آیا په زړه دې په وروستي ځل چې په زور دې په غېږ کې ونیولم ما درته څه ویلي ول؟ آیا یاد دې چې ما ګواښلی وې، ویلي مې ول چې زه به له ټولو نارینهو سره څملم؟ ما په خپلې وعدې عمل کړی او په دې پوه شه چې د دې کور هره ډبره چې ګوري یوه سړي راته د یو ځل څملاستو په بدل کې راکړې ده. د دې کور هره ډبره له یوه نارینه سره زما د څملاستو خاطره ده او دغه کور مې د دې لپاره چې له تا غچ واخلم تا ته جوړ کړی دی. کله چې به یوه نارینه ډبره راته راوړه ما به خپل ځان ورپېژانده چې د چا میرمن یم، چې په دې ډول هغه پوه شي د مصر د پوځ قومندان او ستر سردار هورمهب میرمن یې په غېږ کې نیولې ده او ان یو ځل مې هم دغه خبره نه ده هیره کړې. د مثال په توګه دغه لویه سپینه ډبره چې ګوري یو کب نیونکي راکړې ده، دغه شنه ډبره چې ګوري د سکرو یو پلورونکي راکړې ده او دغه 7 دانې قهوه‌يي ډبرې یو سبزي پلورونکي راکړې او له ما سره ویده شوي وو. ای هورمهبه، که ته حوصله لرې زه به هره ورځ د یوې ډبرې برخلیک درته ووایم او هره شپه به د یوې ډبرې کیسه درته وکړم. ډاډ درکوم چې هره کیسه به تر بلې ډېره خوندوره وي، ځکه هر ځل چې به له یوه مین سره څملاستم بیل خوند مې ترې اخیستی دی. زه باور لرم چې کله ته د دغه ډبرو په کیسو پوه شې له ما سره له تفریح کولو به خوند واخلې، ځکه چې دغه ډول کیسې د هغه نارینه لپاره چې غواړي له خپلې ښځې خوند واخلي د خوړو د اچارو مسالو په شان وي. او اوس دغه کور ته ځیر شه او وګوره چې څومره ډبرې پکې کارول شوي دي او بیا یې وشمېره چې زه ستا په غیاب کې څو ځله له پردیو سره څملاسته یم او اټکل وکړه چې که زه وغواړم د هرې ډبرې کیسه درته وکړم څو کاله وخت به واخلي. زه فکر کوم که وغواړم د دغو ډبرو کیسې درته بیان کړم تر هغه به دوام وکړي چې موږ بوډاګان شو بیا به هم زما کیسې پای ته ونه رسیږي. هورمهب تصور وکړ چې شهزادګۍ ټوکې کوي، خو چې د باکتامون سترګو ته یې وکتل پوه شو چې د هغې له سترګو هم وژونکې کینه او دښمني احساسېږي. هورمهب پوه شو چې دغه ښځه رښتیا وایي. خپله اوسپنیزه چاړه یې چې په هاتي هېواد کې جوړه کړې وه راویستله چې باکتامون ووژني. شهزادګۍ خپل کمیس وشکاوه او سینه یې هغه ته وروښودله، نارې یې کړې: هورمهبه، ووهه خپله چاړه زما په ټټر کې ښخه کړه چې د مصر د پاچاهۍ خوب بلې دنیا ته یوسي، ځکه چې زه هم د فرعون لور یم او هم د جنگ د معبد سخمت الهه، او څوک چې د فرعون او یوه خدای لور ووژني هیڅکله به پاچا نشي. هورمهب له دې خبرې سره په قرار شو، ځکه چې پوه شو شهزادګۍ رښتیا وایي، د هغه پاچاهي د باکتامون په شتون پورې تړلې ده او که دغه ښځه ووژني هیڅکله به د مصر فرعون نشي. په دې ډول شهزادګۍ باکتامون له خپل میړه چې دا یې په زور کړې وه په دې ډول غچ واخیست. هورمهب حتی جرأت ونه کړ چې دغه کور وران کړي او د کور ډبرې بل ځای ته ولېږدوي، ځکه که یې دغه ودانۍ ورانولی او ډبرې بل ځای ته لېږدول نو دا ډنډوره په خپله وهله چې دغه کور څنګه جوړ شوی دی. ځان یې په بېخبرۍ وواهه او داسې یې وښودله چې نه پوهېږي میرمنې دغه کور څنګه جوړ کړی دی. د خلکو ملنډې او پیغورونه یې په ځان ومنل چې د ده په غیاب کې به یې کول. خو له دې ورځې وروسته یې له میرمن باکتامون سره واده ونه کړ او دا خبره هم باید وکړم چې شهزادګۍ هم په خپله روده بیخي بدله کړه او چا ونه اورېدل چې هغې له کوم چا سره تفریح کړې وي. په دې ډول هورمهب په رسمي توګه د مصر فرعون شو او په معبد کې د مصر تاج پر سر کېښود. خو زه پوهېدم چې په کومه شیبه کې کاهنان د هغه پر سر معطر تیل موښي او تاج یې پر سر ږدي، هغه له زړه خفه دی، ځکه پوهېده ټول هغه کسان چې په دې معبد کې شته دي په زړه کې پرې ملنډې وهي. دوی د هورمهب هیڅ پوځي ویاړ ته نه ګوري، مګر د دې پر خلاف په خپل ذهن کې د شهزادګۍ د جوړ کړي کور ډبرې شماري. د دې وروسته چې هورمهب د مصر فرعون شو پر ټولو بدګمانه شو. فکر یې کاوه ټول په غیاب کې پر هغه ملنډې وهي او دغه موضوع هغه غشي ته ورته وه چې د هورمهب په ټټر کې نښتې وي چې بهر یې نشي رایستلی. د دې لپاره چې خپل غم هیر کړي سخت کار یې کاوه، لکه چې په خپله یې ویلي ول فیصله یې وکړه دغه چټله غوجله پر یو پاک ځای بدله کړي، ظلم له منځه یوسي او د بې عدالتۍ پر ځای
نیاو واکمن کړي. د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي باید ووایم له دې سره سره چې هورمهب کله وزېږېد په پنجو کې خوشایي نښتې ول او په پاچاهۍ نه پوهېده، خو کله چې فرعون شو دا یې ثابته کړه چې یو تکړه پاچا دی. د هغه د پاچاهۍ څو کاله نه و تیر شوي چې د مصر ملت یې ستاینه پیل کړه او هغه یې د مصر په سترو فرعونانو کې وشمېره. یو کار چې هورمهب وکړ او تر هغه مخکې هیڅ فرعون نه و کړی دا و چې درباریانو او حکومتي چارواکو کې تجملات له منځه یوړل. هورمهب پوه شو چې د مصر د درباریانو د فساد د علت دا نه دی چې غوښې او ډوډۍ ته اړتیا لري، بلکې له دې امله فاسد شوي چې په تجملاتو او لوکس ژوند کې له یو بل سره سیالي کوي. هر څوک غواړي تر نورو ښکلې ماڼۍ او محل جوړ کړي او په خپلو کورونو کې ډیر موریان او وینځې ولري او هره ورځ او شپه د ځان لپاره نوي بوختیاوې او سرګرمۍ پیدا کړي. هغه پوه شو تر هغه وخته چې د مصر د درباریانو پوځي او ملکي چارواکي ترمنځ دغه ډول سیالي موجوده وي ناممکنه ده چې فساد له منځه یوسي، ځکه چې د هغوی اړتیاوې نه پوره کیږي او دا څوک نشي ویلی چې کله ماړه شول او اړتیاوې یې پوره شوې نو بیا به له فساده لاس اخلي او رشوتونه به نه اخلي. هورمهب په مصر کې لومړنی فرعون دی چې د مالیاتو د ترلاسه کوونکو مامورینو تنخواه د حکومت له خزانې ورکړه، نه دا چې مالیه ورکوونکي دې راشي او دغو مامورینو ته د رشوت ورکړي. تر هورمهب مخکې دود داسې و چې د مالیاتو محصل یا مامور به له حکومت سره د یو قرارداد له مخې د یوې سیمې د مالیاتو د راغونډولو دنده واخیسته او بیا به یې له هغو مالیاتو څو برابره مالیه له خلکو اخیستله چې حکومت به ټاکلی وه. د مالیاتو مامورینو ته به یې تنخواوې هم له خزانې ورکولې چې د مزد په توګه له خلکو نور څه وانخلي او پر خلکو فشار رانه وړي. د قاضیانو په هکله یې هم همداسې وکړل او هرې پرګنې لپاره یې تنخواه معلومه کړه چې د حکومت له خزانې به یې ورکوله. قاضیانو حق نه درلود چې د خلکو د مسلو په اړه قضاوت په بدل کې د اجورې په توګه له هغوی څخه سره او سپین یا مس واخلي. د دې لپاره چې هورمهب تجملات له منځه یوسي له ځانه یې پیل وکړ. دی دې پایلې ته ورسېد تر هغه چې په خپله فرعون اشرافي ژوند پرې نږدي او له تجملاتو لاس وانخلي، مصریان به خاني او اشرافیت پرې نږدي. هغه به په ساده جامو کې له خپلو سپاهیانو سره په ښار کې ګرځېده او تر شا به یې د حریصو او رشوتخورو مالیه ټولونکو او قاضیانو پوزې او غوږونه پر ځمکه تویېدل. دا ځکه چې هورمهب له رحم کولو پرته د هغوی پوزې او غوږونه پرې کول او هغوی به یې د اجباري کار لپاره قانونو ته استول. هغه نور کارونه چې هورمهب په مصر کې وکړل دا و چې تل به یې ولایتونو کې ګرځېده او خلکو ته یې ازادۍ ورکړې چې هر څوک له قاضیانو او د مالیې له مامورینو شکایت کوي نیغ په نیغه دې په خپله ده ته ورشي. تر ټولو بېوزله کروندګر به هم له کومې واسطې پرته هورمهب ته مراجعه کولی شو او هغه ته به یې خپل شکایت وړاندې کولی شو. کله چې به فرعون د چا شکایت اورید تر هغه به بل لوري ته نه روانېده چې د کروندګرو شکایت ته به توجه ونه شوه. د هورمهب د کار اغیز په یوې ورځې او 2 ورځو کې څرګند نه شو، خو ورو ورو په مصر کې خلکو بدلون احساس کړ او له هغه وروسته د مالیاتو مامورینو جرأت نه شو کولی چې د کروندګرو او مالیه ورکوونکو په مالیاتو ځان شتمن کړي. له هغه وروسته قاضیانو نه شو کولی په رشوت سره ناحقې فیصلې وکړي او د مصر خدایان هم د مالیاتو د مامورینو په شان مجبور شول چې خپله تمه کمه کړي. له یوې خوا د مصر د درباریانو، خانانو او کاهنانو شتمني کمه شوه او له بلې خوا بېوزله کسان شتمن شول ځکه چا پرې ظلم نه کاوه. د مالیاتو مامورینو یې شتمني نه لوټله او مزدوري یې بل چا نه وړله. په دې ډول هغوی شتمن شول. د مصر بیړیو تل د تورې خاورې او نورو ملکونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او که له لسو تلونکو بیړیو څخه 5 په سمندر کې ډوبېدلې، 5 نورو دومره ګرانبیه شیان راوړل چې د 5 بیړیو زیان به یې پوره کړ او پر دې سربیره به یې مصر ته ډېره ګټه هم ورسوله. هورمهب د مصر د ترقۍ او د ظلم د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړې چې د نتسوت په معبد کې د یوه خدای په توګه عبادت کېده او د هغو لپاره به یې د غواګانو قرباني کوله او د نتسوت او هورمهب خدای یو شو. زما پخوانی موریه په داسې حال کې چې نور خانان بېوزله کېدل هغه ورځ په ورځ شتمن کېده. چا د هغه لپاره ستونزې نه پېښولې ځکه هغه زوی نه درلود او هورمهب یې خپل وارث ټاکلی و.
د دې لپاره چې آرام ژوند وکړي. له همدې امله هورمهب هغه ته هیڅ هم نه ویل او د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورینو هم هغه نه تنګاوه. کاپتا به د اشرافو په سیمه کې خپل ماڼۍ ته ډیر وربللم او له دې کبله چې لوی باغ درلود ګاونډیانو به ورته مزاحمت نشو کولای. کاپتا خپل ماڼۍ د کورت د ماڼیو په شان جوړ کړه او د ماڼۍ په کوټو کې د اوبو نلونه جوړ شوي ول. په تشنابونو کې به هم د کورت د کورونو په شان تل اوبه بهېدې او هر ځل چې به زه د ده ماڼۍ ته تلم لیدل به مې چې هغه د سرو زرو په لوښي کې ډوډۍ خوري. د ډوډۍ په وخت کې به د تپس نڅاګرې زموږ په مخ کې ګډېدلې او موږ به یې بوخت ساتلو. کاپتا د مریتوب د وخت ځینې عادتونه ساتلی ول. مثلا له ډوډۍ خوړلو وروسته به یې ارزګمی ایستل او کله به یې ګوته په پوزه کې دننه کړه. خو له دې سره سره چې کله به یې عمومي میلمستیاوې کولې نو خانانو او اشرافو به د هغه میلمستیاوو ته راتلل، ځکه چې کاپتا به خانانو ته ګران بیه ډالۍ ورکولې او په مالي چارو کې به یې ورسره مرسته کوله. هر ځل چې کاپتا عمومي میلمستیا کول او خانان کور ته راتلل، هغه به د دوی د مصروفولو لپاره ځان د مریې په شان کړ او د یو چالاک او غله مریې پیښې به یې کولې چې غواړي د خپل بادار شیان غلا کړي. په دې نه شرمېده چې دغه کارونه به د هغه مخې نه د میلمنو په ذهنونو کې تازه کړي. کاپتا دومره مشهور او شتمن شوی و چې د خپل پخواني ژوند له خاطرو به نه ویرېده چې کومه ستونزه ورته پیښه کړي. ما ته یې وویل زما باداره سینوهه، کله چې یو کس شتمني له حده زیاته شي نور نه بېوزله کېږي، ورځ تر بلې شتمني نوره هم زیاتېږي، حتی که پخپله هم وغواړي چې شتمني یې زیاته نه شي. خو دغه شتمني چې زه یې لرم ټوله ستا ده او له همدې له امله دې زه خپل بادار بولم. که څه هم نن سبا په تپس کې تر ما شتمن کس نشته، خو تر هغه وخته چې ژوندی یې زه به ستا اړتیاوې در پوره کوم. خو خپله شتمني تا ته نشم درکولی، ځکه چې پوهېږم که خپله ټوله شتمني درکړم یو کال وروسته به بېوزله یې. ته داسې سړی نه یې چې شتمني وساتي او که تا خپل جایداد ساتلی اوس به دې د اتون د خدای په لاره کې نه ورکړی او نن به د مصر، سوریې، هاتي او بابل تر ټولو شتمن کس وي. خو په دې مخه پکېږه چې شتمن نه یې، ځکه چې زه به ستا د عمر تر پایه پورې هر څومره سره او سپین چې وغواړې درکړم. له دې سره سره چې کاپتا لیک لوست نشو کولی، خو د هنرمندانو ملاتړ یې کاوه او مجسمه جوړونکو د هغه څو مجسمې هم جوړې کړې وې. په دغو مجسمو کې کاپتا نسبتا ځوان او له پرتمه ډک ښکارېده او دواړه سترګې روغې وې. په یو لاس کې د لیکلو قلم او په بل کې یوه لوحه ښکارېده چې په ځنګنو یې ایښې وه. هر چا به چې دغه مجسمه لیدله فکر یې کوو چې کاپتا پوه او عالم سړی دی چې لیک لوست کولی شي او په خپله کاپتا چې به دغه مجسمې کتلې خندل به یې. له دې کبله چې آمون خدای ته یې ډېرې ډالۍ ورکړې وې، د هغه یوه مجسمه یې د آمون په ستر معبد کې ایښې وه. کاپتا د مړو په ښار کې د ځان لپاره یو ستر قبر جوړ کړی و او امر یې کړی و چې هنرمندان د قبر په دیوالونو کې د هغه ستر انځورونه جوړ کړي. په دغو انځورونو کې کاپتا چې سترګه یې روغه کښل شوې وه او ځوان ښکارېده په ورځنیو کارونو بوخت و چې د خدایانو لپاره قرباني کوي. کاپتا د دې لپاره دغسې انځورونه کښلي ول چې په ژوند کې خلک ډېر غولولي وو، اوس یې غوښتل په دې ډول انځورونو سره خدایان هم وغولوي او په لویدیځه نړۍ کې هم په پرتم او اسودګۍ کې ژوند وکړي. یو شی چې د کاپتا په قبر کې ایښودل شوی و د امواتو د کتاب یوه نسخه وه چې ما تر هغه ښکلي او جامع کتاب نه و لیدلی. دغه کتاب د مصر هنرمندانو او کاهنانو په 12 تومارونو لیکلی او انځور کړی دی او د دغه کتاب یو تور په دې اړه و چې څه ډول د اوزیریس د ترازو شاهین په بلې نړۍ کې د کاپتا په ګټه وښوروي، څه ډول په جعلي ډبرو سره د دې ترازو یوه خوا د کاپتا په ګټه درنه کړي او څه ډول 40 بیزوګانې وغولوي. ما د کاپتا له شتمنۍ سره له دې امله بخیلي نه کوله چې هغه ما د پخوا په شان خپل بادار بولي، بلکې له لویه سره ما د عادت نه درلود او هیڅکله مې د چا له شتمنۍ او څوکۍ سره بخیلي نه ده کړې. کله چې زه ګورم یو کس ډیر کبرجن او ځان غوښتونکی دی او په ډیرو کمزورو او بې اساسه شیانو غرور کوي، نو هڅه نه کوم چې هغه اصلاح کړم او ورته ووایم چې باید په داسې شیانو پورې زړه ونه تړل شي چې اساس او بنسټ نه لري، ځکه چې پوهیږم حقیقت داسې تریخ دی چې کله خو د یو اوریدونکي لپاره د یوه کس تر وژلو هم سخت وي او وګړي کولی شي یو عمر له هغو چټي خیالونو سره هم ځان خوشحال وساتي چې دی راضي کوي او غرور احساس پکې پیاوړی کوي، خو له حقیقت سره یوه شیبه ژوند هم نشي کولی.
په هغو کلونو کې چې هورمهب په مصر کې حکومت کاوه، زه په طبس کې د ناروغانو په معالجې او د جمجمې او کوپړیو په سوري کولو بوخت وم. د دې کبله چې یو شمېر هغه کسان چې ما یې سرونه ورسوري کړي ول معالجه شوي ول، نو له لرې ځایونو هم ناروغان راتلل چې درملنه یې وکړم. زه له کلونو طبابت وروسته چې پکې خوشحاله وم، یو ځل بیا پوه شوم چې د چاپېریال حالت مې ځوروي او خفه کوي. کپتا ته مې وویل ستا دغه اشرافي ژوند او خوراک څښاک مې نور نه خوښیږي او ترې کرکه کوم. کاهنانو ته مې هم د ډیرو خوړو، شرابو او عیاشۍ له امله سپکې سپورې ویلې. یو شی چې ډیر ځورولم دا و چې هورمهب خپلو عسکرو ته له حده زیاته ازادي ورکړې وه او هغوی چې بل کار نه درلود، له سهاره تر بیګا پورې به په میخانو او له شپې تر سهاره به په فاحشه خانو کې ول. څرنګه چې عسکر له چا څخه نه ویریدل، نو د طبس په واټونو کې به یې د خلکو نجونې او میرمنو ته ستونزې پېښولې. په زور به یې هغوی فاحشه خانو او د نیل د غاړې شرابخانو ته بیولې او تفریح به یې ورسره کوله. که چا به د هورمهب له یو عسکره شکایت کوه، ویل به یې چې دغه عسکر په زور د ده له میرمنې یا لور سره څملاستلی دی. هورمهب به ویل خوشحاله اوسه چې زما عسکر ستا له میرمنې یا لور سره تفریح کړې ده، ځکه چې ستا یو زوی به زیات شي او زه په مصر کې د سپاهیانو لپاره ډیرو کسانو ته اړتیا لرم. هغه ځواب چې هورمهب به معترضینو ته ورکاوه له دې امله و چې هغه له ښځو کرکه کوله، ځکه مخکې مې وویل چې شهزادګۍ باکتامون له هغه څخه څه ډول غچ واخیست. له هغه وروسته هورمهب نشو کولی ښځه وزغمي او له ټولو ښځو سره یې دښمني او کینه درلوده. خو ماته د زغملو نه و، ځکه چې د هورمهب یو عسکر د دې لپاره چې یوه ورځ په سوریه کې د هاتي له عسکرو سره جنګېدلی دی دغسې جنایتونه وکړي، خلک ژوبل کړي او یا پر ښځو تیری وکړي، بې عدالتي ده. هغوی به له سوداګرو قلنګ غوښته او که کوم سوداګر به ډډه کوله پر هغه به یې حمله کوله، دکان به یې وران کړ او شیان به یې لوټ کړل. ما په ښکاره ویل چې عسکر د دې لپاره پیدا شوي چې له بهرني دښمن سره وجنګېږي او هغه عسکر چې په هیواد کې دننه پر خپلو هیوادوالو تیری کوي له تعاونه هم خطرناک دی. هر قومندان چې دغسې عسکرو ملاتړ کوي باید له منځه لاړ شي، حتی که هغه د مصر فرعون هم وي. دغه نیوکې مې په لوړ غږ کولې او له چا څخه نه ویرېدم. عسکرو به اورېدلې، خو جرات یې نشو کولی چې پر ما حمله وکړي، ځکه پوهېدل چې زه بېوزله کسان معالجه کوم، نو پر هغوی ګران یم او دغه راز پوهېدل چې د هورمهب نږدې ملګری هم یم.